د اوستا نهمه یاسنا یا ایخونه هما اشته 21 بند د کتاب 22 بند. په دې بند کې زردښتر د سنتي طب په باب خپل ځینې معلومات شریکوي، همداسې چې مخکې بندونو کې مو د ده د معمارۍ هنر ولید. زردښتر دلته زیږون ته نږدې یا د زرچک ښځو محرمو کسانو ته په خطاب کې وایي: هومه وایشوئ اور باندې او دردمنې پلار بې ښځې ته یې د څښلو دپاره ورکړئ. ښندې ښځه به رڼه شي، زور او درد به یې ترې ووځي، هومه به د ځیځانو زیږېدنه ور وبښي، ښایسته ماشوم به یې وشي یو اور ژوندی. او بیا ادامه ورکوي: که د زرچک ښځې په نس کې د پوست د ازادېدو له امله کتونه یعنې درزونه او چملکۍ او یا زخمونه پیدا شوي وي، نو د هومې په استعمال او د هغو د اوبو په څښلو به یې دا ستونزې حل شي او د نس پوستکی به یې د مستو په شان سپین او شفاف شي. د 21 بند د کتاب 22 بند د پارسی ترجمه د سر څو کرښې په کتاب کې: خون با آنانی که اسبان اروند عرابه را به نبرد میرانند ز درد نیرو میبخشد، به زنان باردار همایون پسر و پاک فرزند بدهد. او یو دوه نورې بې مفهومه کرښې. د بند د څو کلمو لوستنه په پښتو غږونو. د دې بند تقریبا ټول لغات د پښتون لوستونکي لخوا په ډېره اسانۍ او د کلماتو په مفاهیمو کې پرته له ډېر دقت څخه لوستل کېدای شي، خو موږ به یې یو څو په لنډه توګه راوړو. اول: ای بیش. کتاب کې معنا لیکلی بجای برای جمع مذکر، خو ما د ای بیشوی یعنی و ایشوی د کلمې یو نامکمل شکل ولوست چې د کتاب په بند کې یې وی په ځوند جدا لیکل شوی. د کلمې ځوند تفسیر هم زموږ مفهوم رسوي. اویشن، اویشن یا و ایشون پارسی بجوشنید. دوهم: هیته. دوی ورته معنا لیکلی اسبان عرابه، خو ما ولوستل ښځه. د ښځه د نوم تعریف شوی شکل چې د اوبو د رب النوع اناهیته نوم کې هم په همدې تعریف شوی بڼه لیدل کېږي. د انا ښځه په مفهوم. پارسی هیته ښځه یعنی زن، خانم. دریم: اوجشکه چې بې مفهومه ګرامري معنا یې ورکړې رایی جمع خنثی، خو ما د وزي ورڅخه غلجي لهجوي شکل ولوست. وزشکه. د ځوند تفسیر یې هم همداسې دی. وز، وز یعنی وزه. پارسی بیرون شود ازش. څلورم: اوروانتو چې کتاب کې معنا کړي تاند، دلیر، خو ما اورواندو، اورباندو د اورباندې وزیری لهجوي شکل ولوست. زن تفسیر هم همدا مفهوم بیانوي. ارواند، ارواند یعنی اورباندې. پارسی بر آتش، بر سر آتش. پنځم: فرزندم. کتاب کې واضح معنا لیکلی نه ده، خو ما وړه ژوندی، اور ژوندی ولوست چې وروسته یې لومړی واو په فی بدل شوی او د پارسی فرزند ترې جوړ شوی. پارسی وره ژوندی، فره ژوند یعنی زنده کوچک. شپږم: زور یې. کتاب کې ورته لیکلی نیرو، زور برای شتاب و سرعت، خو ما زور ولوست. ژوند تفسیر هم همداسې کېدای شي. زور. پارسی جور، درد. 22 بند د کتاب 23 بند. په دې بند کې زردښتر په ځانګړې توګه زویمنو زرچک ښځو ته ظاهراً د هومې له خولې څو لارښوونې کوي. هومه تا څخه ده یا تاسو سره ده، تاسو ته مخامخ ده او تاسو ته وایي چې د ماشوم د زیږون څخه وروسته ژر پر ځمکه کښېنئ یعنې مه کښېنئ او د زخم نښه او ځای ډېر کم وګروئ تر څو خړین نه شي. هومه به مو شیدې روانې کړي. د ماشوم د شیدو خوړلو او رودلو دپاره مو تیږان ښه وموښئ.
دا لنډ بند هم د مخکني بند په شان ډېر روان پښتو لوستل کېدای شي او لوستونکی د مفاهیمو په پیژندلو کې ډېر مشکل نه ویني. جالبه ده چې د نهمې ایښونې یا هومشته په ټولو بندونو کې دا پاسني دوه بندونه خاص د میندو او ماشومانو روغتیا، اسانه زیږون او په هغو کې د هومر رول ته ځانګړي شوي دي. د 22م بند د کتاب 23م بند فارسی ترجمه په کتاب کې هم آنها را یعنی دوشیزگان که دیر زمان دوشیزه یعنی بی شوهر بنشینند تیز یعنی تند فوراً تیماردار و سرور می دهد اگر از آنها نیک خرد خواسته شود. د بند یو دو کلمو لوست په پښتو غږونو. اول کیننو. کتاب کې دوشیزه معنا کړی خو ما د پښتو کیننو ولوست. د نکینو یا نکینی یا امری شکل یې مکینی لهجوي بڼه فارسی ننشینید منشینید. دوهم اگرو. کتاب کې معنی لیکلی بی شوهر شوهر ناکرده خو ما د کلمې د یو حرف په بدلون کاف ته چې د غین غږ یې ورکړی و او دلته لیکل کېدای هم نشوای داسې ولوست. اگرو د وګروي لهجوي وزیرستاني شکل. د متن په جمله کې ډېر کم وګروي راغلي چې د خوږ او ژوبل ځای لږ راولو ته توصیه ده. فارسی بخارید در جمله متن کم بخارید. زموږ د حساب 23م بند د کتاب 24م بند به بل پروګرام کې راوړو.